بسم الله الرحمن الرحیم. د صلات التسبیح د لمانځه څه طریقه ده او د دې لمانځه څه فضیلت دی؟ صلات التسبیح د لمانځه په کولو سره صغیره او کبیره ګناهونه، ظاهري او باطني ګناهونه دا ټول الله جل جلاله ورته معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته دا لمونځ ورښولی و او ورته ویې فرمایله چې دا لمونځ هره ورځ ادا کوه. که چیرې هره ورځ نسی ادا کولی نو په هفته کې یو وار ادا کوه، او که چیرې هره هفته یې نسی ادا کولی نو په میاشت کې یو وار ادا کوه، او که چیرې هره میاشت یې نسی ادا کولی نو په ټول کال کې یو وار ادا کوه، او که په ټول کال کې هم نسی ادا کولی نو په ژوند کې یو وار خامخا ادا کړه. د صلات التسبیح د لمانځه څه طریقه ده؟ صلات التسبیح لمونځ دا 4 رکعاته دی. دا داسې ادا کیږي لکه څرنګه چې 4 رکعاته نفل ادا کیږي. فرق پشکې دا دی چې په دې کې تسبیح ویل کیږي، د دې وجې ورته صلات التسبیح لمونځ ویل کیږي. طریقه د دې لمانځه دا ده چې اول به نیت وکړي. نیت د دې لمانځه داسې دی: نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کومه 4 رکعاته صلات التسبیح په دې حاضر وخت خاص وای ستا د رضا دپاره ولاړ د کعبې شریف په لوري الله اکبر. که چا دا نیت نه یې زده نو په زړه کې دې دا راتاو کړي چې د صلات التسبیح لمونځ کوم، لمونځ یې کیږي. کله چې تکبیر ووایي د هغه نه بعد به سبحانه ووایي، او سبحانه نه بعد به دا تسبیح 15 ځلې ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا د هغه نه بعد به اعوذ بالله و بسم الله ووایي او الحمدلله به ووایي، یو سورت به ووایي. د هغه نه بعد به بیا 10 پیرې دا تسبیح بیا دوباره ووایي. 10 پیرې چې وویله بیا به رکوع ته ولاړ سي. رکوع کې د سبحان ربی العظیم نه بعد به 10 پیرې دا تسبیح بیا ووایي. بیا به د رکوع نه ولاړ سي قومه ته. په قومه کې به سمع الله لمن حمده ووایي، ربنا لك الحمد. د هغه نه بعد به 10 پیرې دا تسبیح بیا ووایي، او بیا به ولاړ سي سجدې ته. په سجدې کې د سبحان ربی الاعلی نه بعد به 10 پیرې په سجدې کې دا تسبیح بیا ووایي، او بیا به کښیني جلسه ته. دا د 2 سجدو مابین کې دې ناستې ته جلسه وایي. دلته چې کښېنستی 10 پیرې به دا تسبیح بیا ووایي، او بیا به ولاړ سي و سجدې ته. سبحان ربی الاعلی نه بعد به 10 پیرې دا تسبیح بیا ووایي. دا هغه رقم په یو رکعت کې 15 ځله دا تسبیح ویل کیږي. 15 ځله په اول رکعت کې، او 15 ځله په دویم رکعت کې، او 15 ځله په دریم کې، 15 ځله په څلورم رکعت کې. دا ټوټل 300 واره د تسبیح ویل کیږي په دې لمانځه کې. بیا به ولاړ سي دویم رکعت ته. دویم رکعت کې به بیا سبحان نه وایي، اول سر به 15 ځله دا تسبیح بیا وایي. لکه څنګه چې اول رکعت کې ویلې وه، دویم رکعت کې به هم په دغه ترتیب باندې ووایي. کله چې 2 رکعات مکمل سي بیا به اتحیات ووایي، او تشهد به ووایي، درود به ووایي، او اللهم ربنا به ووایي. د هغه نه بعد سلام دې نه ګرځي، بیا دې ولاړ سي، بیا دې سبحان ووایي. لکه څنګه چې یو 2 رکعاته دوباره شروع کوي. سبحان نه بعد به 15 ځله دا تسبیح بیا ووایي په دغه ترتیب سره لکه څنګه چې اول رکعت کې ویلی وو. بیا به دویم رکعت ته ولاړ سي. دویم رکعت کې به بیا سبحان نه وایي، 15 ځله به بیا دا تسبیح وایي، او بیا به دغه رقم لکه څنګه چې په اول رکعت کې کوم ترتیب کړی وو په دغه ترتیب دی بیا ووایي. داسې به 300 واره دا تسبیح مکمل سي، او بیا دې دغسې خپل لمونځ ختم کړي. دا د صلات التسبیح د لمانځه طریقه وه. دا لمونځ د مکروه وختونو نه علاوه نور هر وخت ادا کولی سي، لکه لمر راختلو په ټیم، او د زوال په ټیم، کله چې لمر پر سر ولاړ وي، او کله چې لمر ډوبیږي. دې 3 وختونه علاوه نور هر وخت دا لمونځ ادا کولی سي. او که د چا نه دا تسبیح په یو ځای کې پاته سي، لکه په قومه کې څنګه چې دی د رکوع نه راولاړ سو، په قومه کې دا تسبیح د یې راولاړه سجدې ته ولاړی، او بیا په سجدې کې ورپیاد سو چې په قومه کې خو ما دا تسبیح ونه ویل، نو بیا هغه د قومه تسبیح دی په سجدې کې د دې تسبیح سره یو ځای وایي، مشکل نسته، لمونځ یې ادا کیږي.